السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو نننۍ ویډیو چې دی یقینا تاسو په دې سایډ باندې دا یو تصویر وینئ. دا بچه ته یو ملګري دا تصویر ویستی د اسلام آباد د فیصل مسجد سره خواته په کابل کې بس یرغړېدل دی. مطلب دا تصویر ویستی دی نو خلکو دومره د پیشاړ وکړو چې څوک د یو د دې سر راخلي، کله د علي شاه د مور سر راخلي، کله یو سر راخلي، کله بل سر د انسان سر راخلي او د دغه سر سره لګوي. دا سټایل څنګه دی؟ دا سټایل څنګه دی؟ مړه تاسو لږ د خدای خاطر وکړئ، د خدای ظالمانو. په دې تصویر کې اخر دیسه چې یاره د یو سیز نه تاسو معمولی سیز به د هغې نه مذاق جوړ کړي. او بل دا چې زه حیران هم دی فیسبوک والا ته، فیسبوک چې یاره داسې یو ناروا سیز به وایرل کړي، داسې چېرته د دین اسلام خبر وایرل نه کړه دی فیسبوک، او چې همیشه دا خبر داسې قسمت څه راځي هغه به وایرل کړي. څومره د افسوس خبره ده. نو د دې د کوم دی د یو سیز نه د چا مذاق وړاول چې کوم دی هغه نه دي پکار. ټول ملګرو ته خواسته چې دا تصویر په دې کې څوک هم پوهېږي چې ایډیټینګ یا وغیره په دې کې پوهېږي. دا سرونه پردي سرونه راغېستل دغه ته لګول دا ډېر غلط کار دی، ډېر غلطه خبره ده چې یاره یو مطلب ذات په تور د تصویر ویستی دی بالکل په یو نسبت خو سړي له خندا مرولي چې یاره دا لا کوم سټایل دی. خو زه خیر چې ده وویست د هغه خوښ و. اوس تاسو یاره معاف کوئ که نه پلیز، دا سړی معاف کوئ دا هلک چې کوم دی بار بار د پیجونو ته ورکېږي ولګلی کېږي د فیسبوک د پیجونو نه. څومره دا ډېره د افسوس خبره ده یار، ډېره د افسوس خبره ده. کوم ملګرو چې زموږ چینل باچا افیشل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ.